که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک په لیفت جاین باندې تاسو پوه شئ چې مثال دلته دا او لیفت جاین ټیبل چې لیفت مثال د دین ټول ریکارډونه خو هغه ریکارډونه دلته تیرک چې ګورئ غشه چې ګورئ هغه ریکارډونه د بینه خو چې مثال د ا سره مچ کوي د ا سره چې کوي مچ کوي یا او سره مساوي اوس په دې باندې ډبل کلیک کوم دلته راځم ورته چې ګوره اوس رائټ چې د بی دی دلته چې رائټ بی دی او لیفت چې د ا دی که زه دې ته وایم چې انکلود all records from b مثال د دې رائټ ټیبل نه او and only those record from a where the joint fields are equal مثال چې مساوي وي کوم ریکارډونه چې سره مساوي وي که زه دا اوس کلیک کوم دې ته راشم اوکې او اوس ورته وایم چې بیا ورته وایم چې اوکې نو اوس دا ګوره دا تیر یا غشه تبدیل شو اوس څه وایي ټول ریکارډونه د بي نه وښیوه او هغه ریکارډونه د ا نه وښیوه چې د دې سره ماچ کوي یعنې سره مساوي وي. اوس که رن کړم ګوره اوس ټول ریکارډونه د بي نه ماته ښیي. که چېرته بېرته راشم مثلا دا چینج کړم دا ګوره تیر د دې خواته دی که دې ته بېرته چینج کړم مثلا دا به دې خواته شي اوس وایي چې ټول ریکارډونه د ا نه وښیوه ګوره اوس د ا نه ښیي د ا ټیبل نه ښیي او هغه ریکارډونه چې ماچ کوي د بي ټیبل نه ښیي. اوس بېرته زه راځم دا چېرته چینج کوم دغه ته رایټ جاین ته چینج کوم. اوس که دا رن کړم اوس ګورئ رائټ جاین شو د رائټ ټیبل نه ښیي. که زه راشم اسکیول د دې وګورم اسکیول کوډ مثال ګوره اوس دا جاین چې دی رائټ جاین دی بیرته ویو کم او ډیزاین ته راشم په دې باندې ډبل کلیک کوم موږ په اکسس کې انر جاین او په اوټر جاین کې موږ لیفت اوټر جاین رائټ اوټر جاین لرو. فول اوټر جاین په مایکروسافټ اکسس کې تاسو نشئ کارولای ځکه چې دلته د دې اپشن نه لري. مثال دا درې ټایپه جاین دلته دا سټانډرډ جاین دی چې په دې باندې کار کوي او تاسو ډاټا ریټریو کوئ د مختلفو ټیبلونو نه. تاسو کولی شئ چې ډېر زیات ټیبل سره لینک کوئ هغه وایو وروسته مثال په کار کوو د ابتدا نه شروع کوو همداسې انټرمیډیټ لیول ته اډوانس لیول ته مخکې همداسې ورځو خو تاسو اول په دې باندې پوه شئ چې جاین څنګه دی لیفت ټیبل کوم دی رائټ ټیبل کوم دی لیفت اوټر جاین کومه دی او رائټ اوټر جاین کومه دی انر جاین څه دی فول اوټر جاین په اکسس کې کار نه کوي نشته دی او په اسکیول سرور کې بیا شته دی. اسکیول سرور کې کولی شئ چې د ډوال ټیبل نه بیا ډاټا را څرګنده کوي یا د ډوال ټیبل نه ډاټا وګورئ. نو دا رائټ جاین چې څنګه تاسو رائټ جاین په مایکروسافټ اکسس کې کاروئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. دا ویډیو هم د نور ملګرو سره هم شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل وړاندیزونه مو د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ. په خپله ژبه مو مهارتونه پورته کړئ. مایکروسافټ اکسس په پښتو ژبه